سلامونه قدرمنو کتونکو ستړي مسئ نن راسره میلمه دی د سیاسي چارو کارپو لړم خان صاحب له ده سره به خبرې کوو راسره پاته ساستئ لړم خان صاحب تاسو ته زموږ په پروګرام کې ښه راغلاست وایي مننه قدرمن سئ تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه کوم مهرباني د پروګرام شروع کوو د مرکې شروع کوو له دې څخه د نړۍ په سیاسیانو کې تر ټولو له چا ډېر متاثره د نړۍ په سیاسیانو کې زه دا وخت له شهباز شریف صاحب څخه ډېر متاثر یم د شهباز شریف صاحب څخه متاثره د دې وجه څه ده نو د دې وجه خو هر چاته معلومه ده بلکې که چاته نه وي معلومه هغه ته خو بیا زه وښیم چې په 7 ورځو کې 7 شپې 7 ورځې یعنې په یوه اونۍ کې د پټرول او مریخ ته وخځول نو دا ریکارډ هم د هر چا کار نه دی دا یو ښه سیاست غواړي ښه پوهه غواړي نو دا جوړ کړي د شهباز شریف څخه خو ته ډېر مطمئنه معلومه شې بهرحال اوس د بل خواته بیا د غریب ولس ستونزې د غریب ولس نارې د غریب ولس پریشانیانې بیخي سیواسیږي دي ده ته په کوم نظر ګورې محمد صاحب غریب ولس خو ټول عمر نارې وایي داسې دي داسې چغې غربلې به وایي بهتره دا ده لکه کوم چې نو شهباز شریف صاحب د سرمایهدارو یا د وزیرانو د کوم د غټانو په دغه کې پالیسي جوړه کړې ده چې د هغه به پټرول هم له خزانې څخه وي نو هغه خلک د خدای نه ویژه کوي هغه خلک د خدای بې رشو بې کبابو بې کړایان نه کوي هغه ګنده دي غریب هېڅ بلیا نه وي هېڅ د تشویش خبره دا نه ده دا تشویش د خفګان خبره نه ده بلکل نه صحیح دوم سوال دا دی چې په ژوند کې د کومه داسې کامیابي ترلاسه کړې ده چې په هغه ډېر ویاړی په هغه ډېر خوشحاله زما په اند چې ډېر داسې څه ول په ژوند کې به راغلي خو په دا څو شپې کې ما یو ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده هغه دا چې زه ډاکټرانو له موټر سایکله زه بند کړی وم خو زه په دې نسم توانېدلی چې زه له موټر سایکله زه ښه کښېنم نو بیا د شهباز شریف صاحب کور ودان چې زه یې پر دې مجبوره کړم چې زه د موټرسایکل نه وچلوم او پر سایکل یې ورکړم نو هغه سودا مې وکړه اوس دا ټیم سایکل چلوم له موټرسایکل مې پرهېز ښه په ټینګ وکړي ښه په نرم یې وکړي او دریم سوال دا چې په ژوند کې تا ته ګران کوم کار دی چې تا بار بار ازماو کړی دی خو کامیابه سوی نه په ژوند کې خو ګران کارونه به ډېر ګران وي خو ډېر ګران زما په اند چې دا کار ډېر ګران دی چې څوک د خپل ځان اصلاح وکړي د خپل ځان اصلاح ډېره ګرانه ده د ځان اصلاح هغه کوم کار دی چې ته ډېر په اسانه سره کولی شې ترسره کولی شې وي به نور کارونه به هم وي خو زما په خیال چې پر بل تنقید کوي دا ډېر اسانه کار دی پر بل تنقید کول دا ډېر اسانه کار او په خوراک کې تا ته زیات ډېر کوم شی خوند درکوي چې ستا ډېر خوښ وي نو په خوراک کې خو مختلف شیان دي خو دا ټیم چې په هر سالن کې غوړي ښه ډېر استعمال شي ماته ښه خوند راکوي چې په سالن کې غوړي ډېر استعمال شي زیات استعمال دا ډېر خوند راکوي ورزکي پکې ډېره چې تا ډېر زیات زهیروي هغه کومه غلطي ده چې تا بار بار زهیروي او ته ډېر ارمان ورپسې کوې هغه کومه غلطي ده زما په خیال چې ما په ژوند کې داسې غلطي نه ده کړې خو غټه غلطي ما دا ده بلکې زما نه دا به د ډېرو خلکو وي چې د پاکستان په سیاسیانو باور کول د پاکستان په سیاسیانو باور کول په دې باندې باور کول دا ستا لپاره ډېره غټه غلطي ده ستا کړې زما لپاره ډېره غټه غلطي ده که څه هم زه له شریف صاحب څخه متاثره یم خو بهرحال په کار نه دي غلطي به هم ده